زموږ او تاسو د پاره د معاشرت په هر حصہ کې د زندګۍ په هر حصہ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات دا قابل دید دي او دا زموږ د پاره راهنمایي ده او دا زموږ د پاره هدایت ده او دا زموږ د پاره د لارې رڼا ده چې موږ د خپل منزل پورې رسولای شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیماتو کې د بخاری شریف روایت ته یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته بیان کوي د یو زنانې ذکر کوي چې هغه زنانه ټول ورځ روزه نس هغه زنانه ټول شپه په عبادت کې تیری او ټول ورځ ذکر دی تلاوت دی تسبیحات دی او مختلف قسم عبادتونه دي. هغه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د دې زنانه متعلق ستاسو ګومان دي ورته د الله رسول د دې زنانه انجام او نتیجه بسی د دې زنانه عاقبت او اخر کار بسی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی پوښتنه کوي چې د دې زنانه متعلق دا راته چې د دې زنانه په کور کې د نورو زنانو سره زندگی څنګه ده که په کور کې نوري زنانه نشته د محلي او د کلی د زنانه سره د دې زنانو سره د دې زندگی څنګه ده. نو هغه صحابي ورته د الله رسول دا زنانه په ژبه کې لږ تیزی لري او په مزاج کې لږ تلخی لري دا غي په وجه باندې د دې سره د نورو زنانو زندگی لږ سختي او د نور زنانو د دې سره نږدې زندگی نه تیری او د دې د عمل سره د دې د ژبې سره نور زنانو ته څه تکلیف وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا زنانه جهنمی ده دا زنانه به جهنم ته ځي حالانکه هغه زنانه د الله حقوق ټول پر ځای کړی دي هغه منځونم کوي روزي هم نسی عبادتونم کوي ذکرونم کوي تلاوتونم کوي لیکن هغه د بندگانو په حقوقو کې کمای کوي. الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله قول دی د پیغمبر قول د الله قول دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا زنانه د هغه حقوق الله په خاطر باندې نه خلاصي بلکې دا به جهنمی. بیا هغه صحابي د یو بل زنانه ذکر ورته کوي ورته د الله رسول یو بل زنانه د هغه ورځ شپه داسې تیری صرف پر ذل منځونه کوي هغه نه نفلونه کوي نه ذکرونه کوي نه تلاوتونه کوي نه نفلي روزي نه عام طور ساده زندگی تیری بس هغه پکور کی آزاد زندگی تیری دا هغه متعلق ستاسو ګمان دی چې الله تعالی به د دې انجام څنګه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستی دا هغه متعلق پوښتنه کوي چې د کور د نورو زنانو سره زندگی څنګه ده او د کلی او د محل د نورو زنانو سره د هغه ژوند په کوم شکل تیریش. نو هغه صحابي ورته د کور د نورو زنانو سره ډېره په خوش اخلاقی زندگی تیری د هغه سره په ښه طریقه زندگی تیری او د هغه د دې سره محبت راځي او د هغه او د دې په مابین کې څه نفرت نه بلکې د هغه سره د دې ډېره ښه زندگی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستور ته دا زنانه جنتی ده. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې احادیث مقصد هم دا ده هغه کې دا خبره واضحه او ښکارا راځي چې ګوره حقوق العباد دا ډېر اهم دي ځکه د بندگانو د حقوق په خاطر ډېر ځله یو سړی د جنت سره ګرځول کیږي. د بندگانو حقوق دا ډېر درنه مسله ای کله سړی څخه په نفلو کې کمزوري وس کله سړی څخه په نفلي عبادتو پر رجوع کې کمزوري وس نو هغه کې دومره درنه نه ده ځکه دا غي پښتنه الله تعالی په قیامت کې نه کوي چې تاولي نفلونه نه کول تاولي روزي نه نیول ځکه هغه نفل دی د نفل قانون دا دی کچيري سړی وکل پر کول باندې الله تعالی دې بنده ته ثواب ورکړي لیکن کچيري یو سړی نو وکل د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې پښتنه نه کوي چې ولې دې نه کړ. لیکن حقوق العباد دا درنه خبره ده یو سړی دومره اعمال په دنیا کې راواخ چې کله آخرت لراسي هغه اعمال د جنت ذریعي او د جنت دروازه خلاصي لیکن چې کله د بندگانو په حقوقو کې کمزوري کیږي الته ملائکه د درلاس را نسی او د جنت سره ګرځي د بندگانو د حقوقو ضایع کېدلو په خاطر باندې انسان الله تعالی د جنت سره ګرځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او پوښتنه کوي اتدرون من المفلس ایا تاسو ته دا در معلومیږي چې مفلس په انسانانو کې څوک دی مسکین څوک دی. صحابه ورته المفلس من لا درهم له ولا دینار مسکین هغه څوک دی چې هغه دراهم نه لري د دنانیر نه لري هغه د وخت سکه او پیسې نه لري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته حقيقي مفلس راوښایست حقيقي مفلس څوک دی دا د دنیا مسکین دی حقیقتا مسکین څوک دی. صحابه ورته الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول په خبر دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یو سړی به د قیامت میدان لراس
د هغې سره به ډېر زیات لمنځونه ورسره وي، د هغې سره به ډېرې زیاتې روژې ورسره وي، د هغې سره به ډېر زیات نفلونه او عبادتونه ورسره وي. لیکن هغه انسان به په دې ژبه باندې نورو انسانانو ته تکلیف ورکړی، د مسلمان دل ازاري به کړي. هغه انسان به په دې لاس باندې د بل انسان سره ظلم کړي، د انسان حق به ضایع کړي. هغه انسان به د دې خپل اعمالو د اقوالو په خاطر باندې نور مسلمانان په مشقت کې اچولي. بیا که هغه د قریبان دي که غیر قریبان دي، که د نږدې انسانان دي که لرې انسانان دي، بیا که هغه د کور زنانه دی یا هغه د زنانې خپل خاوند دی، بیا که هغه د سړي د مور زوکړی ورور دی یا د سړي خپل پلار و مور دی، او یا د سړي قریبان دي یا د سړي همسایګان دي یا فردي خلک دي. د هغې خلکو سره چې کوم حقوق دي هغه حقوق د نه دي ادا کړي، په هغې کې د ده څه کمزوري سوې ده، نو بیا به د قیامت په میدان کې هغه راځي د دې خپلو حقوقو غوښتنه به کوي. او چونکې د حقوقو د غوښتنې په شکل باندې د ده سره هلته یو څه نشته، نو بیا به د الله تعالی په دربار کې ده ته ویل کېږي چې د دې خلکو حقوق ورکړه. دی به ورته وایي چې زما سره خو څه حقوق نشته، نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې د ده کوم لمنځونه دي دا د دې په بدله کې ورکوه. او ما په تېره جمعه کې درته ویل که یو سړي یو دانق د بل حق خوړلی، دانق د دراهم شپږمه حصه ده، بیا به الله تعالی د 900 قبول سوي لمنځونه د یو دانق په عوض کې ورکوي. چې کله لمنځونه ختم سو بیا به روژې ورکول کېږي، چې روژې ختم سوې بیا به حجونه او عبادتونه، بیا به صدقات او زکاتونه ورکول کېږي. او چې کله عبادتونه ټول ختم سو لیکن د خلکو حقونه لا پای ته نه دي رسېدلي، بیا به الله تعالی د هغې خلکو ګناهونه د هغې سره اخې پر ده باندې بې غورځوي چې کله دی په ګناه باندې لوټ سو او بار سو بیا به د ګناهو سره جهنم تور شو کړي. نو ما درته ویل چې کله د بندګانو په حقوقو کې د سړي څه کمی سوي او د بندګانو د حقوقو د کمی په خاطر خو بیا انسان قسم د جنت لایقي، د جنت اعمال راخستی او د جنت دروازه ورته خلاصي، لیکن د قیامت په میدان کې بیا د لاس نیول کېږي او د جنت صدا سړی راګرځول کېږي.